آیا تاسو خبر یاست چې د موبایل په زیات استعمال او پبجي ګیم کولو سره تاسې خپل ځان نوی نسل په خپل لاس سره وژنئ؟ دا هغه ښایسته ځوان دی چې ګیم و دې حالت ته رسولی دی. که چېرې تاسې د پبجي ګیم څخه زیات استفاده کوئ یا موبایل ډېر ګورئ، کیدای شي تاسې هم دغه حالت ته ورسېږئ. تاسې ښه ورته وګورئ، خپل ښه ژوند، روغتیا، هر څه یې د لاسه ورکړي دي، خپل د ژوند په هېڅ خوند نه پوهېږي. راځئ په دې ویډیو کې د موبایل پر زیات استعمال او د پبجي ګیم کولو پر تاوانونو باندې خبرې وکړو. او دغه بل ځوان په بستر په شفاخانه کې پروت دی، بستر دی، د هر څه دماغي کنټرول د لاسه ورکړی، بیا هم د ګیم اکشنونه ترسره کوي. راځو لومړی د دماغي تاوان څخه راشروع کوو چې زموږ په بدن کې کوم دماغي تاوانونه رامنځته کېږي. په دماغي تاوان کې اوله خبر د توجه کمښت دی. کوم کسان چې د موبایل څخه زیات استفاده کوي یا هم پبجي ګیم ترسره کوي، د دوی حافظه او تمرکز کمزوری کېږي. د هغه ترڅنګ کله چې یو انسان د زیات وخت لپاره موبایل څخه استفاده کوي یا پبجي ګیم ترسره کوي، په دې وخت کې په یوه وخت باندې د دماغ ته مختلف خبرونه، مختلف پیغامونه انتقالېږي چې بیا دماغ د دغه خبرونو د پروسس کولو وړتیا له لاسه ورکوي. نو ځکه په دې وخت کې تمرکز خرابېږي. انسان نشي کولی چې پر یو شي باندې فوکس یا تمرکز وکړي. کله چې موږ تاسو د موبایل څخه استفاده کوو، نو په دې وخت کې د موبایل د سکرین بلو لایټ یا شنې وړانګې زموږ د بدن د میلاټونین هورمون 10% کمزوری کوي، چې په دې سره زموږ تاسې خوب او حافظه ګډوډېږي، زموږ تاسې خوب بې نظمه کېږي، موږ تاسې خوب په صحیح اندازه سره بیا نشو ترسره کولی. کله چې د انسان خوب ګډوډ سو، انسان خوب خراب سو، بیا هغه خپل په ورځني ژوند کې هېڅ کار په صحیح ډول سره نشي ترسره کولی. د هغه ترڅنګ کله چې څوک د موبایل څخه استفاده کوي، په دې وخت کې زموږ په بدن کې د ډوپامین هورمون اندازه لوړېږي. ډوپامین دا د خوند هورمون دی. نو دغه ډوپامین زموږ په بدن کې کاذبه خوشحالي، حقیقي خوشحالي نه، کاذبه خوشحالي رامنځته کوي چې موږ تاسې د یو څه وخت لپاره په دغه ګیم کولو سره خوشحاله کېږو. خو د دې غټ تاوان دا دی چې موږ تاسې په دې سره معتاده کېږو. بیا موږ تاسو بغیر له موبایله، بغیر له پبجي ګیم کولو زموږ تاسې طاقت نه کېږي. موږ تاسې زموږ لپاره دغه ژوند ډېر مشکل کېږي. موږ په دې سره معتاده کېږو. نو دا یو بل تاوان په نوو څېړنو کې د MRI سکین ښیي چې هغه کسان چې د یوه کال لپاره ګیم ترسره کړی یا د موبایل څخه زیات استفاده کړې، د دوی دماغي حجرې ګرې مټر ورته ویل کېږي، هغه 5% کمیږي. د هغه ترڅنګ زموږ د دماغ یوه برخه د هایپوکمپس په نامه یادېږي چې دا د حافظې کنټرولولو وظیفه په غاړه لري. کله چې یو څوک د زیات وخت لپاره د موبایل څخه استفاده کوي یا پبجي ګیم ترسره کوي، نو هایپوکمپس هغه کوچنی کېږي چې په دې سره د یاداشت مشکل، د یاداشت ستونزه رامنځته کېږي. دا د ګیم کولو دماغي تاوانونه شول. د اسلام له لحاظه هم الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم، مطلب تاسې خپل ځانونه مه وژنئ. د دې آیات څخه معنا دا ده که تاسې د موبایل څخه استفاده زیاته کوئ یا هم پبجي ګیم ترسره کوئ، په دې سره تاسې خپل رواني روغتیا ته زیان رسوي. د هغه ترڅنګ خپل عصبي حجرې له منځه وړئ. د هغه ترڅنګ عقل چې د الله تعالی یو لوی نعمت دی، تاسې هغه ضایع کوئ. او بل الله پاک چې تاسې کوم ښه ژوند درکړی دی، تاسې په دغه عبث کارو باندې خپل ژوند خرابوي، خپل ښه ژوند خرابوي. نو په دې خاطر باید موږ تاسې د پبجي ګیم څخه مطلق ډډه وکړو. الله پاک چې موږ تاسې په قرآن کریم کې د هر څه د کولو یا نه کولو د ویل دي، په دې کې الله پاک زموږ تاسې ګټه ویني. دا ټوله زموږ تاسې د ګټې لپاره، په دې کې الله پاک ته هېڅ ګټه نشته. نو موږ تاسې ته چې الله پاک هره خبره کړې ده هغه بې حکمت نه ده. نو باید موږ تاسې د قرآن کریم پر لاره باندې ولاړ شو، خپل وخت، خپل دغه ښه ژوند په دې بې ځایه کارونه باندې، په دې هغه څه چې هغه موږ ته کاذبه خوشحالي راکوي، په دې باید ضایع نه کړو. ځکه خپل ژوند باید د اسلام په رڼا کې د قرآن کریم مطابق هغه موږ ته اصلي حقیقي خوشحالي راکوي، په هغه باندې خپل وخت باید تېر کړو. د هغه ترڅنګ اوس به راسو موږ تاسې د پبجي ګیم کولو و جسماني تاوانونو ته. کله چې یو څوک ګیم ترسره کوي، په دې وخت کې د انسان د سترګو دید کمزوری کېږي. نو د سترګو مشکلات ورته پیدا کېږي. دا یو. د هغه ترڅنګ بله خبره دا، کله چې د ګیم ترسره کوي، د ګیم د کنټرول په وخت کې د ګوتې تکراري حرکتونه ترسره کوي چې د دې له امله درد رامنځته کېږي، د ګوتو درد او التهاب رامنځته کېږي. بله خبره بیا دا چې د نوو څېړنو پر اساس هغه کسان چې ګیم ترسره کوي یا د موبایل څخه زیات استفاده کوي، په دوی کې د زړه د ناروغیو او د شکر د ناروغیو چانس 3 چنده زیات دی. دا د پبجي ګیم هغه جسماني تاوانونه شول. اخري موضوع د پبجي ګیم کولو له امله رواني ستونزې. د ګیم کولو پر مهال باندې د بریا احساس واقعي ژوند ته داخلیږي. مطلب دا چې دی بیا خپل هغه اهمیت وړ کارونه چې د دپاره پخوا اهمیت درلود، هغه اوس د پبجي ګیم په خاطر باندې پرېږدي. مثال یو شاګرد دی، مکتب ته تللی، پخوا درس یې وایي، کورنی کار یې کوي، هغه اوس په ګیم اخته سوی دی، اوس خپل هغه مهم کارونه د ګیم له امله پرېږدي. زموږ تاسې اکثره ځوانان، نوی نسل، ماشومان، زده کوونکي په
په تېره بیا د دوی تعلیمي سویه اوس ډېره کمه ده، په دې خاطر چې دوی خپل ژوند په دغه بې ځایه شیانو باندې ضایع کړی دی. کله چې یو څوک ګیم کوي، د ګیم په دغه کاذبه خوشحالي باندې اخته سي، عادت سي، بیا دی هېڅ وخت نه غواړي چې تعلیم ته مخه کړي، هېڅ وخت دی نه غواړي چې کتاب مطالعه کړي، ځکه هغه ګیم چې دی ترسره کوي هغه د ده په بدن کې د ډوپامین اندازه لوړوي، هغه ته یو ډول کاذبه خوشحالي ورکوي. نو په دې سره بیا دی هېڅ وخت و مطالعې ته وخت نه ورکوي، هېڅ وخت بیا دی درس نه زده کوي، هېڅ وخت دی هغه خپل د ژوند هغه مهم اهداف نسي پوره کولی، ځکه زه دپاره اوس دغه اهمیت لري په دغه ګیم باندې خپل وخت تېروي. بله خبره دا چې د ګیم له امله دښمني، د ځان وژنې فکر زیاتېږي. که چېرې موږ تاسې وګورو نن سبا اکثره ځوانان ځان وژنې ترسره کوي، دا په دې خاطر چې دوی ګیم له امله دوی دونه متاثره سوي دي چې دوی خپل حقیقي ژوند هېر کړی دی چې الله پاک موږ ته دپاره راستولی یو. موږ تاسې په دې دنیا کې باید څه وکړو، زموږ د ژوند هدف موخه څه شي ده، دوی دغه هر څه هېر کړي دي، فقط د موبایل په استعمال او پبجي ګیم کول باندې وخت تېر کړی دی. نو ځکه دوی د خپل ژوند هدف و د الله پاک چې د څه دپاره موږ ته دغه ژوند راکړی دی، الله پاک موږ ته څه دپاره د دنیا ته راستولی، هغه یې ټوله هېر کړي دي. نو ځکه وار دوی د ځان وژنې په فکر کې سي. د هغه تر څنګ دغه ګیمونه چې موږ تاسې نن سبا ګورو، اکثر دا کفار د مسلمانو ځوانانو دپاره، د مسلمان نړۍ دپاره، د اسلامي هېوادونو دپاره چې د هغوی ځوانان پر دغسې بې ځایه شیانو باندې اخته کړي، د هغوی څخه اسلام پاتې کړي، د هغوی څخه پرمختګ او تعلیم پاتې کړي. دا په دې خاطر د دوی په منځ کې دوی داسې یو ګیم مشهوره کوي چې هغه ګیم کې دښمني. کله چې ته پبجي ګیم ترسره کوې، په دې ځای کې باید ته یو بل نفر ووژنې، ځکه کله چې ته یو بل نفر ووژنې یا کیل ترسره کړې، هلته ستا لیول یا مثال خبرې ستا ګیم لوړېږي. په دې سره زموږ په ځوان نسل کې، زموږ په ماشومانو کې د وژنې، د قتل، د ظلم، د وحشت هغه فکر زیاتېږي. نو دا باید موږ تاسې په هېڅ صورت خپل ماشومان ګیمونو ته پرېنږدو. او که موږ تاسې غټان یا والدین یو ګیم ترسره کړو، باید موږ تاسې د ګیم څخه ځان راوګرځو. په تېره بیا ماشومان خو بیخي مطلق و ګیم ته پرېنږدو، ځکه د ماشومان آینده زموږ په لاس کې ده. که غواړې چې د ماشومان آینده دې ښه کړې، هغه تعلیم ته ښه مخه وکړي، هغه په آینده کې پرمختګ وکړي، نو ته باید خامخا د ماشومان څخه دغه پبجي ګیم ایسته کړي، که چېرې په اخته یې مطلق پر بند یې کړي، ځکه دغه پبجي ګیم نن دی په اخته دی، درس یې پر پرېښی دی، کار یې پر پرېښی دی، سبا همدغه ګیم دی و مرګ ته رسوي، سبا همدغه ګیم دی و ځان وژنې ته رسوي. تقریبا په 2019 کال کې د انډیا کې یو څېړنه ترسره سوې وه چې هلته په یوه کال کې 15 ماشومانو ځان وژنه کړې وه. دا یو ډېر غټ مشکل دی. د هغه تر څنګ کله چې یو څوک ګیم کوي، د 1 ساعت دپاره چې ګیم کوي، د ځان وژنې فکر 5% زیاتېږي، د سره د ځان وژنې فکر پیدا کېږي. نو په دې خاطر باید موږ تاسې خپل ماشومان، خپل نوي نسل ته هېڅ ډول سره د پبجي ګیم او دغسې نور جنګي ګیمونه چې هغه د دپاره د ده پر ذهن تاثیر کوي، د ده په فکر کې، د ده په دماغ کې وحشت، ظلم رامنځته کوي، دا باید مطلق ورته پرېنږدو. او آخري خبره، د موبایل د زیات استعمال د احتیاط لارو ته راځو. باید موږ تاسې څه وکړو؟ کله چې موبایل استعمالوو زیات، باید څه وکړو؟ کله چې موبایل زیات استعمالوو، هر 20 دقیقې بعد 20 فوټه لرې شي ته باید موږ تاسې وګورو د 20 ثانیو دپاره چې دا زموږ دپاره یو څه مرسته کوي، تر څو موږ تاسې سترګې خراب نه شي، زموږ دماغ ته ډېر زیان ونه رسېږي. نو هر 20 دقیقې بعد د ځان څخه 20 فوټه لرې شي ته د 20 ثانیو دپاره ګوره، چې دا یو ښه کار دی چې زموږ تاسې د سترګو دید او دماغ زیان څخه ساتي. نو دا زموږ تاسې نن ویډیو، په دې ویډیو کې موږ تاسې د موبایل پر زیان او د پبجي ګیم کولو پر تاوانونو باندې خبرې وکړلې. دا ویډیو در سره شیر کړئ، ممکن د یو ځوان ژوند، حافظه او ایمان وژغورل شي. تر بلې ویډیو پورې خدای په امان ښه، چارې ښه وخت. السلام.